السلام علیکم خوږو ملګرو، زه مینه او تاسو ګورئ ټکنالوژي پاڼه. ملګرو لکه څنګه تاسو په تېره ویډیو کې وکتو چې موږ پر فیسبوک باندې پوسټ څنګه کولو، پر هغه مې لیکایي څنګه کوله او تصویر مې څنګه اچوو او پر تصویر مې لیکایي څنګه کوله او تصویر مې کوچني کاغذ غټوالی مې څنګه سولو او سټیکر مې څنګه پر لګولو او دغه رنګه لایکونه مې څنګه خپل پوسټ څنګه لایک ورکولو او د بل پوسټ ته مو څنګه لایک ورکوئ او د لایک څو طریقې وي. نو ملګرو که چیرې تاسو زموږ دا ویډیو نه ده کتلي نو تر دغه ویډیو لاندې ډسکرپشن کې به د دغه ویډیو لینک وي، هغه باندې کلیک ووهئ او تاسو به ویډیو میلاو شي. نو ملګرو که چیرې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه نو تر دې ویډیو لاندې کښته سبسکرایب بټن دی، پر هغه باندې کلیک ووهئ او دغه څنګه بیل آیکن دی، پر هغه باندې کلیک ووهئ. د فایده دا ده چې کله موږ ویډیو اپلوډ کوو نوې ویډیو نو اول نوټیفیکیشن چې کوم دی هغه تاسو به میلاوږي. نو ملګرو ډېر ټایم نه اخلو، راځئ د ویډیو طرف. ملګرو تاسو به اوله راسئ سمپلی فیسبوک به اوپن کړئ. ملګرو کله تاسو فیسبوک کې نو ما بینکس کوم آپشن پر دغه باندې تاسو کلیک ووهئ او ښکته به راسئ چې کوم چیرې تاسو پوسټ کړی دی هلته به راسئ. بیا دوه شیان دي، کمنټ دی او بل شیر دی. دغه شیان تاسو خپله رایه ورکوئ د بل پوسټ په حواله باندې. تاسو که د بل پوسټ تاسو کمنټ ورکوئ تاسو ټیک شو، خپله رایه ورکوئ چې تاسو تصویر ښایسته دی، ګریټ ګوډ لکه دا شیان چې لیکلي تاسو ورکوئ تاسو. د هغه اسانه طریقه بیخي اسان دی. کمنټس کوم لیکل شوي په دغه باندې تاسو کلیک ووهئ. چې کلیک مو ووایي خپله به لیکایي ځای خپله راشي، به تاسو خپله لیکایي شروع کړئ. که چیرې لیکایي ځای نه درکوئ کوم رایټ کمنټس کوم دی په دغه باندې تاسو کلیک ووهئ. چې کله مو کلیک وولو نو پورته چې کوم د زړه تصویر ورکړی ټیک شو یا تاڼي خټولو تصویر ورکړی دی هم تاسو ورکوئ تاسې. مثال کے طور پر که تاسو د زړه تصویر کوئ صرف دا کلیک کاستئ او چې کوم د شین بټن دی ټیک پر دغه باندې تاسو کلیک وواستئ. اوس وګوره کمنټ وارلو او که تاسو لیکایي کوئ نو کیبورډ په ذریعه باندې تاسو به لیکایي وکاستئ. ګریډ زه مطلب خاصیت ګریډ لیکم. ګریډ لیکایي چې مو وکړله بس تاسو صرف دا شین بټن چې کوم دی په دغه باندې تاسو کوم شی لیکایي کوله چې مکمله شوه په دا شین بټن باندې تاسو کلیک وواستئ. وګوره دا ما وولو وینې کلیک سولو نو ګریډ ورغلو. نو که تاسو اوس داسې ایمینیشن ولر راستئ ټیک شو یا داسې خندا یا بل داسې شی ولر راستئ هم دا په دغه باندې کلیک وواستئ. تاسو د نقشه ته بې انتها ډېر شیان درکوي، هر شی تاسو ته میلاوږي. دلته لیکلي دی هیپي ان لاو سیډ هیټینګ سلیبریټینګ اکټیو ورکینګ، دا هر شی تاسو درکوي. که تا ان لاو تاسو باندې کلیک وواستئ ګوره هر شی ګوره دلته بیا میلاوږي. او که تاسې نه غواړئ چې دا نه ورکړو نو بیا دوی که پریشانه یاستئ سایډ وواستئ هم تاسو دا ورکوئ تاسې دې کلیپ بس لاړ ساتئ. او که تاسو نور داسې خندا بل شی شیان دي هر شی چې ورکوئ چې بله خندا ده او دا شیان دي دا علاقه سي دا بیا اپلوډ بل ډاونلوډ کړئ. دا بیا په بل ویډیو کې مستعد شو. خو کمنټ طریقه دا رنګه ده. او که تاسو جی آی ایف ولر راسئ ټیک شو نو پر دغه سمپلی کلیک وواسئ. دا سره ډیټا سره کار لري، که ستا ډیټا تیزه وله ټیک شو، ستا انټرنیټ تیز وي نو دا به زر راځي او که سلو وي دا به کم راځي. اوس هر قسم شیطان درکړی دی سم خلاص شو کښته چې څونه کښته راځئ هغونې شیان تاسو سره میلاوږي. او که دوی داسې یاستئ که مطلب په دې کې تاسو لو غواړئ ټیک نو په دغه کوم سرچ جی آی ایف ایس کوم لیکل شوي په دغه باندې تاسو کلیک وواستئ. اوس ګوره زه د لو مطلب چې شی غواړم صرف تاسو لو کلیک کاستئ وواستئ نو ګوره هر شی موږ ته راکوي بې انتها ډېر. که تاسو سایډ غواړئ هم تاسو ورکوئ تاسې. او د دغه ورکولو اوس د کمنټ ورکولو څرنګه طریقه ده بس صرف پر دغه کوم غواړئ مطلب پر هغه باندې صرف ته کلیک ووهه، کلیک مو ووایي او ګوره دلته پرته رالو بس د دې بعد شین بټن چې کوم دی په دغه باندې کلیک ووهه هغه به اپلوډ شي. نو دا د جی ایف چې کوم دی هغه اپلوډ شولو. اوس که تاسو دا غواړئ چې زه لږ ګلیریزه خپلې ګلیریزه یو شی ورولږم په کمنټ باندې تاسو ورلږئ تاسې کوم د کیمرې تصویر دی په دغه باندې کلیک وواستئ. چې کله تاسو په دغه کلیک وواستئ نو هلته چې کوم ګلیري له به ورشي چې تصویران دي هغه باندې تاسو سمپل کلیک وواستئ. ټیک شو کلیک مو وایي ګوره پرته رالو او پر دا شین بټن باندې کلیک کړئ. خو که تاسو نه غواړئ چې زه کلیک کړم چې بټن ختم کړئ او دا کوم چې ګنټه نشان دی په دغه باندې بټن کلیک وواستئ ختم به شي. او که تاسو لایو تصویر اخلئ بیا چې راتلونکي چې کوم کیمره په دغه باندې کلیک وواستئ او دا به راشي. سم خلاصو. نو دا د کمنټ طریقې. او که تاسو بیا د کمنټ کې لایک ورکوئ په کمنټ کې دننه لایک ورکړئ. تاسو کمنټ کې لایک ورکوئ سمپل به دا لایک باندې تاسو وینئ تاسو هم دا تاسو ته 15 اپشن درکړي د خندا د ژړا د هر اپشن تاسو درکړي تاسو ورکوئ تاسو. که تاسو غواړئ چې موږ لایک ورکړو په کمنټ کې نو تاسو صرف په دا باندې کلیک وواستئ نو دا کمنټ باندې لایک ورکړو. پر هر کمنټ تاسو لایک ورکوئ. که تاسو دا غواړئ چې موږ کمنټ ته ریپلای ورکړو بیا کوم دا REPLY چې کوم لیکل شوی دی ریپلای پر دغه باندې تاسو کلیک وواستئ او خپل چې کوم تاسو د کمنټ شکریا ادا کوئ یا د کمنټ جواب ورکوئ هغه تاسو کوئ تاسې زه به شکریا ادا کړم تھینکس ټیک. بس په دغه باندې سمپل بټن باندې کلیک کاستئ او لاړ. او په کمنټ کې چې کوم درته کمنټ جواب ورکوي په دغه کې تاسو مختلف شیان ولرئ تاسې ګوره شیان کړي هر شی ولرئ لکه مخکې موږ کمنټ کوو دا هر چا دا کمنټ کوئ تاسې سم خلاصو. نو بل شی راځي شیر. د اخري سر کې لیکل دی شیر مطلب دا دی که ته د بل سړي تصویر په خپل آی ډي باندې شیر کوې یا ته خپل تصویر کوم شیر کوې ټیک شو یو وار یې بیا شیر کوې نه خپل تصویر یو وار بیا په آی ډي کې هم اسانه هغه دغه طریقه اسانه ده شیر مطلب ټیک شیر. بس بل شی نه غواړئ دا شین بټن شیر ناو پر دغه باندې صرف کلیک کړه
ختم مطلب شیر شول. او که تاسو لیکای کواسي نه دلته سیټ کلیک وواسي تاسو هر شی لیکای تاسو او بیا شیر باندې کلیک وواسي او دا به شیر خو زه نه شیر کوم. تاسو هر چا شیر کواسي او که تاسو په میسنجر باندې شیر کواسي یا که تاسو په مطلب په سټوري کې شیر کوئ نو په دې بټن باندې تاسو کلیک وواسي کله کلیک وای نو دا شیر اوس کې په تاسو پر سټوري شیر کواسي شیر ټو سټوري پر باندې تاسو کلیک وای شیر وسی په دې نه شیر کوم تاسو پر شیر کواسي نو کو او د اکثر راځي کې تاسو چې میسنجر له او شیر کواسي میسنجر له او راځي او سند ان میسنجر باندې تاسو کلیک کواسي او دا به شیر سي اصلي له میسنجر کې واسي او تاسو شیر ټو ا ګروپ له راځي او تاسو د هم اپشنز باندې کلیک کواسي د ټیم تاسو ماته ګروپ نه ستاسو به شاید ګروپانی په تاسو باندې بیا په باندې کلیک کواسي او که تاسو بیا نو مور اپشن غواړئ پر مور اپشن بیا علاقه سي ځکه دا بیا بعد کې موږ تاسو ته په بل ویډیو کې درشو زیات ټیم نه